د څه کم 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د قرغیو ولسوالۍ د نجونو مرکزي لیسې د ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نن د یکشنبې په ورځ د تلې په 28مه نیټه له غرمې وروسته د یاد ښوونځي د بنسټ ډبره د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي، د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله اسحاقزوی، د قرغیو ولسوال فرهاد ثاقب او یو شمېر دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او یو شمېر نورو له لورې کېښودل شوه. د ښار جوړونې او ځمکوالۍ ادارې رئیس وفي الله اسحاقزوی د معلوماتو له مخې چې د څه کم 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د قرغیو ولسوالۍ د نجونو د 40 صنفي ښوونځي د جوړېدو چارې پیل کړي. نوموړی وایي یاد ښوونځی په 3 منزلونو کې د 2 کلونو په موده کې په 2.5 جریبه ځمکه کې جوړېږي چې ټولې تخنیکي چارې به یې د ښار جوړونې ادارې له لورې ترسره شي. د قرغیو د نجونو لیسې د 40 صنفي مکتب ډبره رسما کېښودله. تقریبا 2 کالو په دوران کې به دغه مکتب جوړیږي. مراقبت او هغه ټولې تخنیکي چارې به د ښار جوړونې د ریاست د انجینر صاحبان د چتر لاندې او په 3 منزلو کې جوړیږي. ټول ټال پکې 40 شتاقه پکې دي. څه کم 22 میلیونه افغانیو په ارزښت به د 2 کالو په هغه کې د موده کې پای ته رسیږي. بودجه د تخنیکي چارې وزارت شهرسازۍ دی، پروژه د انتقال ده او پیسې د وزارت معارف دي. اسحاقزوی وایي یاد ښوونځی 300 متره احاطوي دیوال په درلودلو سره په 5542 متره مکعب ځمکه کې جوړیږي چې د جوړېدو لګښت د پوهنې وزارت له لورې ورکول کیږي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د خوښۍ سربیره یادونه وکړه چې روان کال په دې ولایت کې د مرکز او ولسوالیو په کچه 83 نورو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې شي. هغه وایي د ښوونځیو اساسات د حکومت تعهد دی او زموږ په کاري لومړیتوبونو کې هم د معارف د ستونزو حلول دي. انشاءالله د کال را روان دغه ټول جریان کې موږ 83 مکتبه په پلان کې لرو چې انشاءالله دا به تر کار لاندې ونیول شي. یعنې دې کې د افغانستان د رهبرۍ ډېر جدي توجه ده، خاصه توګه د جلال اتماب جمهور رئیس چې د مکاتبو د معارف هغه اساسات دا باید په 5 کلو کې تکمیل شي. یعنې موږ که نیاز د 21,000 مکتبونو ده د درېیمې میلینیم هغه زریزي نو هغه اهدافو ته په رسېدو کې به موږ د ټول نظام د معارف باید په یو حد کې رسېدلی وي چې نور به زیربنایي خدماتو ته بیا زموږ ضرورت نه وي. نو انشاءالله دغه هدف ته موږ ډېر نږدې سوي یو. د خدای په حکم سره دغه راتلونکي کلونو کې به د معارف په برخه کې ډېرې ښې پروژې ولرو او د موږ هم په لومړیتوب کې د معارف انکشاف ده، یعنې موږ تصریحي زیرساختونه په عنوان باندې مکاتب هم لرو چې 3 به انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ هغه په اصطلاح ګټې اخیستنې کار یې ترسره کړو. ښاغلي ننګ د غراض د سیمې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پوهنې د لا پیاوړتیا په موخه دي خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي ترڅو جګړه، فقر او جهالت سره مبارزه شوې وي. د مشران د قوم، علما، بزرګان د تعلیم په برخه کې ډېر کار وکړي. تعلیم جهالت ورکوي، جهالت جنگ ورکوي او بیا پسې غربت ورکوي، بیکاري او فقر ورکوي او دا 3 لوی بلاوي دي: جګړه، جهالت، فقر. دا لوی بلاوي دي چې دا د منازعاتو سبب کیږي. دا د نورو مسایلو د موږ افغانستان په یو سټیج کې چې د بلاو سټیج ده، یعنی ټیټ پاته سوی ده په سبب د 3 بلاو. نو دا تعلیم ده چې موږ په عزت باندې پورته مرحلو ته رسوي. نو ډېر زه هیله لرم چې انشاءالله د سیمې خلک د معارف په ملاتړ کې جدي کار وکړي. په همدې حال کې د ولایتي شورا رئیس هم د ولسونو په استازولۍ خوښي وښوده او له مسؤلینو څخه یې د ورته نورو ښوونځیو ته د ودانیو د جوړېدو غوښتنه وکړه. خوشحاله یم دوی نه کور ودان چې دغسې یو پروژې نن عملاً یې ډبره ږدو. د قرغیو د نجونو دغه لیسه رښتیا د ډېر مشکلاتو سره مواجه وه. په بار یې غوښتنه د ولسونو وه او نن دې غوښتنه د دوی عملاً کار ورته شروع کېږي. زه مننه کوم، خو صرف یو غوښتنه د دې شرکت والا نه ده چې مخکې په دې اړه ولسونو شکایت کړی چې کار زر نه ده شروع کړی، ځنډېدلی چې له دې بعد یې ونه ځنډوي. دا کار ښه په معیاري توګه چې څنګه ورته سپارل شوی د نقشې مطابق سرته ورسوي. د لغمان ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې دوی د قرغیو ولسوالۍ د نجونو د مرکزي لیسې څخه 12 دورې فارغین ورکړي او د دغه تعمیر په جوړېدو سره به یې تدریسي او نورې چارې لا ښې او ګړندۍ شي. قرغیو نجونو لیسه په 1980 کال کې
تاسیس شوې ده. لومړنۍ ښوونځی وه په 1483 کال کې دا منځنۍ ښوونځي ته ارتقا وکړه او په 1486 کال کې دا لیسې ته ارتقا وکړه او 12 دورې موږ دغه ښوونځي نه فارغین اناس ورکړي دي چې ټوټال په دغه مکتب کې 1415 زده کوونکي نجونې تدریس کوي چې 29 تنه په داخلي تشکیل کې منظور شوي تشکیل کې پرسونل لري اداري او تدریسي او 8 تنه ښځینه نور استادان چې هغه د 4 قراراتي دي او 4 حقوق زحمه دي چې ټوټال د 30 تنو تدریسي او اداري پرسونل لارې دغه تدریسي امورات مخ په وړاندې وړل کېږي. دا چې تدریس لپاره لومړی اساسي شرط مسونه فضا ده، کتاب، معلم او تخته ده. نو دغه مسونه فضا به دغه 1.5 شاوخوا زده کوونکو لپاره د تدریس ښه چاپیریال برابر کړي تر څو هغه مؤثره زده کړه په دې کې صورت ونیسي.